د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا متازد دمنگ محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پاک او د خپل سیرت سره جوړه ده. رونو شکر دې الحمدلله تاسو خپل د جمعات د علاقې مشران علما کرام موجود دي او زمونږ مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم اغي هم تشریف فرما دي. داغی بیان مناسب و کافی اور بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی سے دی هم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکړی دی خ بیان کولی شي. خدا دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق او زمونږ د را غونډې دوه د ناست پاسته نسبت د دې نننی مجلس
مقصد زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمون د هدایت لپاره دنیا ته را لېږلی دی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نو ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نو ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، نو هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېره ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې ستاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ځل کې لومبي خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر سوچ زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی. د محبت او د مینه غرشته مې سره برابرې اله به زه سوچه مسلمان او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت ته هغه عظمت زما پړ کې نه، نو ته په خپل پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه دو نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوی دي او د خپل اولاد نه تیر شوی دي او د خپل ځمکو نه تیر شوی دي او د خپل وطن نه تیر شوی دي، هجرتونه کړي دي، هر څه کړي دي. دا ولې د دې په ځل کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او داغه محبت زما چې چا سره مینه محبت داغه لپاره به خپل ارث قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکړي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره بیا د هغه ځای نه را اوس چې کوم ځای د نبي علیہ السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلي، دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو او چې کله دغه مسجد قباء نه راته یو طرف ته بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې وسره زنانو ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلارو د هغه ټبر دا د مدینه منورې دغه بنو النجار د قوم
نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبی علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیہ السلام د منځ کې را روان دی درمیان کې یو صحابي دی نوجوان صحابي دی خو بالغ خوراکوټه دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې لکه دا یو قابل قاول تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګور دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله د خدای رسول ډېر زیات مې خوښ دی په دې ځل کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکار ډېر زیات مې خوښ پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته ویا اوس د مینې تقاضا ده چې چا سره د مینې هغه خبره به هم بیا منې که اوس ما ته صاحب تا سره مې ډېره مینه زه ښځه لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ماله راوړ او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته بالغ کړې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینه ستا دا به د هغه په شان دي ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې دا هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خولې هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل بصر چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه بس مضبوط امتحان دی پلار به وجنې نو د هغه سر به دلته ماله راوړې زه ګورم چې ستا د ما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی 2 نمبر مسلمان نه دی هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچه منافقین او کافران مو په سچه په صحیح نظر باندې هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نه وکړل نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته څه وایي اوس کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې ویستله وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړه منډه یې چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښت وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله
او دا هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه وینم چې څه شو دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړل وایي صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل، وی دی چې تپوس دی لاړ شو. ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده، د مسجد قبا په خوش علاقه کې یو 3-4 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی، هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی. او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو، هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل، دواړه یو بل ته په ژړا شو. نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي. او هغه په ژړا شو، نبی علیہ السلام تسلی ورکړي لکه مه ژاړه، خیر بیماری خدای راولي او شفا الله ورکړي، خدای به دې جوړ کړي. وینه د خدای رسوله په دې نه ژاړه، وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده، دا زما د مرګ سبب ده. خپه په دې مو ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو. زمانه کې دا ارمانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي، د به ډېر خدمت وکړم، زه به ورسره کښېنم. او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره، اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی، نه دا په مشرۍ او په کشرۍ نه ده. زما په زړه کې تا سره ډېر محبت دی او چې ته مې ولیدې نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو، زه ولې ناړو جدا نه شم. نو په دې ژاړم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو، ناسته مې هم ده سره ونه کړی شو. بیمار شم او ممکن ده چې همدې بیمارۍ کې زه وفات کړم، مرم. خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه، لاس مبارک یې پرې راښکه او را روان شو دی وارثانو ته ورله وایي داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي، نو که دی مړ شو نو ما به خبروي جنازه وپې ګرځوي. پیغمبر علیہ السلام را روان شو، هغه تپوس وکړه، وی نبی علیہ السلام څه ووایي؟ چا ورته حال ووایي؟ وی داسې کار دی، ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له ونه غواړي. اوس هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم وکړي، یو نیک سړی دې وکړي، او دا بهتره خبره هم ده. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم. زه چې جنازه په دې خلکو وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي. نو اوس هڅه وایي ویل ګورې پام کوئ چې نبی علیہ السلام راونه وغواړي. هغې ورته ویې ولې؟ دا خو نبی علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی. وی نه که نه، وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي، هسې نه چې نبی علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسي، څوک ضرر ورته ونه رسي. مینه دې صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول، خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبه تکلیف نه ورکاو. ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی، خو لار کې د یهودو کورونه دي، نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي. نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي. اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو، او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپل رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبی علیہ السلام یې خبر نه کړ. سار د پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي، یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو؟ صحابه وی د خدای رسوله وفات شوی دی. وی کله؟ وی بېګا. او بیا وی مونږ دفنم. حضور پاک پې خفه شوي، تاسو ته معنا چې ما به خبره وی، تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه؟ وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې د ما د جنازې نه نبي علیہ السلام به خبره وی. ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځئ چې ځو، ځان سره صحابه واخېستل چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه.
او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام. قسم دی ډېر ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي، ډېر قیمتي دعاګانې کړي. خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبی علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه دې لږ په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه دې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه، او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندې او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته وایي. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه، ته ما سره محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر وي، خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی دی یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی، یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان درسره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي وی د څوارلسمې سپومۍ وه، نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة اضحیان. د څوارلسمې سپومۍ ده، وی پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل، وی کله به مې نبی علیه السلام ته کتل، فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې څوارلسمې سپومۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپومۍ نه هم ماته ښایسته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا مصر خودو نبی علیہ السلام ندی لیدلی، یوسف علیہ السلام ولیدل نو ګوتې پرې کړلې، وی که دا مصر خودو زما محبوب لیدلی د لاس په ځای به زړونه پرې کړي. همدغسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان کړه جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې یو جهاد د احد کې 4 زامن، یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن یو خاون یو پلار، او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دی غړي د مرګ خبر شهادت خبر ملاویږي ورته، او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نیغه ورته په پیغمبر علیه السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جلا شوه، وی د خدای رسول څنګه؟ ځکه د پیغمبر علیه السلام د شهادت خبر خور شوی، وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې، ټول غمونه مې ختم شو. دا زموږ ولس دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه د
صحابیاتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلون اوڑی وطن پریدا کور پریدا بچی پریدا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دے او په یو جهاد کې پیغمبر علیہ السلام ته نسبت کړو قرآن حکیم هم داغه نقل کوي رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل نسبت پیغمبر علیہ السلام ته او په هغه نبی علیہ السلام غصه شو خفه شو په او د زوی دغه نوم عبد الله دی راغه پیغمبر علیہ السلام ته کینه سو پلار منافق ته زوی سوچا مسلمان وې د خدای رسول زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی دی وینا ما نه کړ وی خزه خدای لرالم ته زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دی کړی نو سه په بل کې موجنه اسنه بل څه په گزارو کی او خپل ولی را مخکې جو زد انتقام والو ما ته حکم وکړ نو زما د پلار سر بوستال خپل کې پروت دا زلول دي کنه دي نو څه تا وای په لغه چاله نه کوي او بیا ورته پلار دا سفر را روان دي او دا زوی ورته او پلار دا مړ نه راکو دي کو راکوشه او دې بچی ته دماغ عزتمن او دماغ محبوب او چې ما سره مینه او محبت او زما تاسو سره مینه او محبت اسو شو ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیہ السلام ته د ذلیل نسبت کړی ځان ته عزتمن ویلي هغه ته د ذلیل نسبت کړی او ټول ورپسې راوستا وی ځان ته د ذلیل او پیغمبر علیہ السلام ته عزتمن وی هغه پرېدم کړي سر نه پرې کو درې ځله په الفاظ او چې ذلیلم او پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی عزتمند دی وزو مخه نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چکم جمالو ہم پا دنیا کے بل چاکے نو دو کمال کی پا نبی علیہ السلام کے کمو او خکارا خبر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یو دا خداینا مرتبہ لان دیرا باقی دا ہر چانا مرتبہ پورتا دا او دیم احسان چوک چا سرو کنو دیو سرمینہ کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا عظیم محسن زمون دا پارا و صحابو دا پارا بل چوکتا کہ نبی علیہ السلام نوے منگ با کم لے پراتو ایمان کی منگ جہالت کی بپراتو دا ایمان کی منگ تا نصیب دے دا چار برکتنا نصیب دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برکتنا دا بدر جہاد چکل شروع کی گی کر نبی علیہ السلام ولا دے دعا کی یو خواہ لگی سو مسلمانان او بخواہ مضبوط دا کافران یو مضبوط طاقت نبی علیہ السلام جاری او پا جا کے دا خداینا دعا غواری یو ٹکی ہوئے ویا خدای کستا خوخی چې زما عبادت ته ونشي نو مړه کدا کسان دا زما مرګري مړه او یو روایت کې دا الفاظ دي وی کدا پرې سو دیار چې منا غون کوي دا صحابه کرام دا بے کس او بے سوکا بے اسره الله کدا نو مړ شو تر قیامت پورې بستان نوم اغشتو والا غوري بیا سو پاتې نشي معلومی کی دا چې تر قیامت پورې نوم اغشتو والا کم خلق ته دا چا برکت دا غدرو سو دیار لسو اغي چا مسلمانان کړو اغي سره چې احسان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی احسان دی ایمان نه قبل نشته مون سره کنه دا هدایت نه قبل نشته کنه مونږ خور لور مور پیجنو دا چا برکت المسبب ذات نبیو پاردازے کمال پا پیغمبر علیہ السلام کے چی سمرہ ہو او احسان او سلورم نمبر اغا چا سر خلق مینا کئی چی نیزدی ہوا تا پرشتہ کے پلار سر مینا زیادتا ہے رور سر پا دویم نمبری بچی سر غیرم زیادتا ہے نو پیغمبر علیہ السلام کوئی انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد ویزا خود تاسو دا پاردازیم لکا پلار دا خپلو بچو دا پاردازیم بلکہ اغین هم زیادتا اغین هم زیادتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم زما دا نفس نام ما تا پیغمبر علیہ السلام کذا کامل مسلمان زیاد بنیز دیوی اگر پیغمبر علیہ السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده نه مضبوطه رشته نشته
دی باندې پلار بم قربان او بچی بم قربانو. نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي، هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهریږي، او پکار دی چې مونږ د نبي علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه. دویمه خبرونه دا ده، اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړو، د هغې تقاضا به دی چې د هغې کومه ښکلې عقیده ده چې هغسې عقیده ده جوړه کړه. د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم، د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم. اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غصې کوو، کور څومره نخرې کوو، بار څومره نخرې کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده. دې ماشوم و د 10 کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دې بس تا خدمت کوي. وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، په دې 10 کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې 10 کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط. دې 10 کالو کې اف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چاته وایي کنه اوف دا یې څوک کړه دیم راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم څه کار دپاره، وی ما ته وایي چې دا کار وکړو، ما چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا، وی هسې مې ورته وایي چې نه کوم. وی روان شوم هغه کار ده. وی نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو. وی زه په لار کې ولاړ وم، وی چې څنګه راغې، وی زه د شانه ونیولم، وی ما ته وایي چې تا چې وایي چې زه نه ځم، وی ما ورته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړم. نه سپېړه شته، نه غزار شته، نه رټل شته. پخو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد، د یمامې سردار دی، او صحابه کرام ولیو کافر دی. اور وخت مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړی، صاحب سمامه گرفتار کړ. سمامه صاحب دا گرفتار کړ. نبی علیہ السلام مې دغه پورې وتړه، ستنې پورې د جومات وتړه، د جومات ستنې پورې وتړه. سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ووت، ورته وی سمامه ما عندك یا سمامه، لکه دې څه خیال دی، څه سوچ دې په دې زړه کې؟ او ورته وی صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې. یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده، ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي، لوی نوم دې را باندې کېږي. سرکوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ، د یمامې سردار یې مړ کړ، د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ، لوی نوم دې را باندې کېږي. او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر گزار بني، ټول عمر به دې شکریا ادا کوم. او کوم فدیه غواړې مال غواړې نو چې څومره غواړې ووایه اوس به زما قوم دله مال لوړي، په پیسو مې پرېږدي. خو پیغمبر علیه السلام هېڅ غږ هم ورته ونه کړي. سار نه بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سمامه کې دې څه سوچ دی، څه خیال دی؟ وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي، که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې، ټول عمر به ستا شکریا ادا کوم. او که چېرته وجنې مې نو بس مړ مې کا، سرکوټې سړی نه نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړې نو چې څومره دولت وی ووایي چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبي علیه السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راغی دا تپوس یې وکړ، هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبي علیه السلام وی اطلقوا سمامه، وی پرېږدې ځه پړې ورته اوس پړی. چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل، او راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل، ته مې ولید او ستا دا ملګري مې وکتل،
وی زمانه قسم په خدای وی چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوض د بل چا مخ نه ښکاري ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم دی چې د نن نه پس تا مخ ماته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ماته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ماته بل نه ښکاري لاس راځي خوا که صاحب او ماته د خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي صرف د صحابه کرامو د خو اخلاقو د برکت صرف د صحابه بهترین اخلاق دي بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه صحابو خشته مزیدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته ځي دوکه مسلمان کې دا ټګي په مسلمان کې دا کنزل په مسلمان کې دی د مشر بیزتی په مسلمان کې دا په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان دا بغض حسد چغلی شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دین تشاکل او د بيدینو خلقو سره ناسته فحاشي بدمري دا د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د منځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې او دس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو مونځ خو هم هغسې نه ده چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه ده چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه ده چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت به مجموعي طور نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان همستا علماء همستا لیکن مجموعی طور براوالو کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ظلم ایسه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارې کوم هغه کیبل نیټورک را روان دی او پیښور کې روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کولې صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چټ ورکړو مانځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي د هغې جوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چته وتېدی چا ولا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلي جمعې مانځه کې مې د زنانې یو چټ رالېږلی دی چې مونږ ټي وي ته ناست یو دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زه ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مونږ ورسېدو چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما نه توبې څه کېدي چې څه وکړم او په دې زموږ زړه درد نه کړه پلار بم ناستی زوی بم ناستی لور بم ناستی پلار بم ناستی رور بم ناستی خور بم ناستی ایکی چی کم فحش چیزو اخکاری درتا اگا فحش اگا گن چیز مسلمان خودسی که شیطان بمتی نفرتو کی ازمو حیات سشو ازمو غیرت سشو ازمو ایمان سشو ازمو دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق دعوت سشو دا محبت دعوام کم خوالالا او چې موږ وایو چې موږ د نبي هم امتیان هغه د امتیت دعوه کوم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت ته چې مقامت کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که نه زه به صرف نبي صاحب چې ما ستا کم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کم کردار خپل کړی دی ما ستا کم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه او اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي ابره زمونږ په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړي دي یو جومات نه یې بل جومات نه یې وړي
نو ما ته چاوی راځي دا خلا پوډریان دي مټیک شولا پوډری خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدا دې زبدوی مچ دا خو طبيعت برابر نه زارو نشه کې به یاسه لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وره زماده جمعه ته پروس کا جانماز چا تحت کړل د طالبانو کمبل او جانماز پروته څنګه جانماز چې څوک اخلي سره پاره هیڅ منځ پې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډری دا شی پټ کړل ولې پوډری ته پکې ده پوډری ته جانماز ولې او بیا د جانماز موږ په کې خاطر ته پته چې جان پټ کړل نو غلطی زما شو کړه پوډری شو زما غلطی ولې دلاله بل ما ته بیا چاوي نه ودا څه نه دا ودا خلک ول پیسې ورکړي چې شابه شی راوړه چې کوم شی راوړه ګوره مال راوړه زبرنا دا د اخلاق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو خو دا د اخلاق نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مکه يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ طرز ارشته چې کجوري ته طرز کړی صحابه لپاره دا هغه ټیم کې لا وختو چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی مال خپل شیرات پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ورور ستا خو لا ټیم شته ستا نه ټکه خو لا وخت شته په دغه چې جوړه کړل پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی جوړو وی تاسو د خلکو نه لپاره شی له چې خوري یته او تاسو د عبد المطلب اولاد هم دغه څه کوي او تاسو نه دې لپاره شی وارث چې ته خوري نه راکېرل اوس نبی علیہ السلام غلی ناست چې دا په نیټه کې دم ګذریو دې پاتې نه وخت اوس بیزای چې به جوړ کړی عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې نه اگر پاسه د خدای دشمن او د پیغمبر زم په شان کې داسې ګستاخی کې دا ورته اشاره ورکولې چې ګوره سم شاپ لکه ته کو خو بات ته بوزي کې بنو دي او په اشارو کارونه کې نه اختراله په چم کولی خبره ده خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درې وزشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کې لیکن د دوه جهان سردار مبارک ورته سره یو عمر پیدا خبره ده خو نه کړه وی زما تا نه دین دی او خبره توقع وی زم ستاد نصیحت محتاج او مداخله ستاد نصیحت محتاج دا ته ولې نصیحت کړو ما ته باندې کړو راستګه دی ولی وی دې ته باندې ویلو چې ورا ستانه ته کې درې دوشتا غوسه مکو خیر نه په نیټه له چا یو ورځ دوه مینو خلک غږ نه کوي او زم ستاد نصیحت محتاج او ما ته باندې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې دا ورشوي دی بوزه او جرده سمره حق دی ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا څنګه مقدار یې وتاوه چې بوې ته خپل حق ولا ورکو او دا غینه پس غزيات ورکو نا سړی وته وی بس زما حق پوره شو غزيات ولې راکې وې دا کوم کتاب ته ما د ورستغه خبره د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دی ورته لګي زیات ولا داري په بدل کې ورته نو دا سړی وته وی عمر فاروق دی وی په جنت عمر وینا وی زید ابن دسنیم دا يهوديان یو لوی مشر عالمو وی خله يهوديان هغه لوی مولا لوی علامه هغه وی او وی ګور سره دومره لوی علم زموږ د پیغمبر دونه ګستاخی دی وکړه دومره بیزتی دی وکړه دومره ستګه ورته په مجلس کې به ځای دی وی هغه ورته وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام کې څومره صفاتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفاتونو زمون کتاب کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول مې پکې ولیدل سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړي بدر ورته وې دې به صبر کوي دې به د جهالت جواب په جهالت نه ورکړي او دویم دا چې د غصې او د صبر مقابله شنو غصه به نه کوي صبر وکړي وینن زه دې لپاره راووتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کې نشته وای ما اوسره ډېر لوی د جهالت کارو بدرت میں مرتوی نسب میں مولیات کا دا صحابہ فوق کی میں بیزتی مرتو کا ما جہالتو کا پیغمبر علیہ السلام داغی مقابلہ کی ما سر دمرا احسان او خیرگلو کا چی کجور زیادہ رکھئی
او دا غصه مقام او غصه او نه په صبر وکړه. ودا عمر رضی الله عنه جماعت اسلام گواشه جمال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم راغه وسره خدای پاک مسلمان. دا د حضور پاک د مبارک اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاس شهید شو لکه هغه یو غلام لمسولو او بیا ته پوزم پرې کړ غوګونه هم ته پرې کړ شونډې هم ته پرې کړې سترګې هم ته وېستې سینه ولوشتول او دا حضرت حمزه رضی الله عنه زړه وېسته او دا هندي په چکونه ولګول اینا کړو سپاره چکونه ولګول. د جنگ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تراو یو ورور دا مړ شوی او دا پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه لاس مردارو هغه انتقام یې غوښته او د حمزه رضی الله عنه د سترګې او د پوز او وګونه او شونه د امیر کې پتا کې واجب او غاړه کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر دا وکتل ډېر زیات خپه شو ما خدای نه منع کړی دا خو د کافرو سره دا چل نه کوم او بیا دومره په هغې خفه و وی زما مې غواړي چې د خپل تروم دقسې پرېږدم اړو خښ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما د تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وخوري چې د هغې د وجودونو نه یې د غوښې روچتې شي او د خدای دربار ته راشي ډېر زیات پې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی او پکې دا هنده و دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو ویې چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیہ السلام او فرمایي یو کس مشرک کې وګوره نبی علیہ السلام خود سره ګوره د لاس بیعت نه کړی ښا خود د لاس اورل نه منی شریعت دا خو خبره وه یو پکې مشرک بس هغه سره به ما خبرې ټول سره خبرې وي دا هنده پکې مشرک دې ځان مکمل اون غختو پټې کړ چې پیغمبر علیہ السلام مې اون پیژني چې وی پیژنم چې دا خو هنده دا خبره چې ما تر سره کوم سلوک کړی نو ممکن نه چې د ایمان قبول شي دی بالکل ځان پټ کړو نقاب یې چولو مخې پټو. نبی علیہ السلام تعالی مخامخ شنو پیغمبر علیہ السلام کې شرطونه خوده رومي شرط داري په شرط باندې کوي خدای له شریک نه جوړاوي دا هنده وته وي بالکل دا شرط مونږ ته منظور دي نور په خدای دې ناس دي دې اسما پټ کړی نبی علیہ السلام نه ځان پټي کې کښکا ځکه دې خلک په دغه کې ایمان منظور شو نو بیا به سره کښکاره شم پروا نشته او که مخکې مې وپېژني او ممکن نه وي چې زه تو زه تا خو له ما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی ستا ایمان کوم ځای قبلې بې شک به نه کوې دا ورته څه وایي بالکل دا خبره ټیک ته وي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې هېڅ ګټه یې راله رانه کړه. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وي ښه زناکاري به نه کوې بدکاري او بدعملي به نه کوې او ورته څه وایي وی د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب دا شرطونه مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي. نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي وکړه خو خیر دریم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې بچي به نه وژنئ دا ورته څه وایي وی مونږ بچی نه وجنو وی مونږ ماشومان لوی کړل په مینا نو تاراله په مختلفو جنگونو کې مړه کړل. اوس نبی اعظم بیا حیران دی عجیبه خبره نیغ نیغ رب جوابونه راکوي اوس ښځه څوک ده دا عتبه لور ده عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده دغه وخت ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی بس دغه وخت مسلمان شو د مکې سردار دی اخواني خواقل اخوانا نبی آوات نبی علیہ السلام فرمایو یو شرط بل دی وی اغلابا نکو تالی چی کورنی اکثر خدر کورشی اغلاتے اغلابا نکو و دی خودان پت کرو خدا پلین خبر ہوا تا وی دا خدای رسولا وی دا ما خوانا ابو سفیان لگن دی بخیل دی نو کذا دا اغنا سشی پتو موم دا اغا بچو ہے لگو ما دا با اغلا کی رازی
چې نبی علیہ السلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دغه خبره خو نه وته نه نو پټ ساتلو. پیغمبر علیہ السلام فوراً پوه شو یا انت هند بنت عتبہ ته هند د عتبہ لوري سره چې ابو سفیان د خاون نوم دی واغی هند د عتبہ لوري باز دا پړه چې دوه ما خدان پټ کړو دا خدای ما خپل نه ما معلومات دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړل ما ګناه کړل چې نه قبل دې ګناه ده هغه ظلم مې کړی چې نه قبل دې نه بخې دې ظلم دی ځان مې پټ کړو د خدای رسول زیاته مې کړې او ما ذکر پټ کړی چې ما توبه دې خلکو کې پټه قبول شي کارشی ممکن ہے چیتا علماء توبہ قبول نہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفرمائی ہندے پس سچ چیتا توبہ وستو ایمان دے رہو استادا ټول گناہونه تا ته معاف زما د ترا چیتا سکری یا ټول د معاف دې تاخلا خو دې ته یو جهاد کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ درولو او صفونه نه غول غشو پیغمبر علیہ السلام سره غشي راځه راځو ویل برابر چې جو سینې بار و بدل نه کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راځتل شو زخمی نشو خو معمولی غو ذکر خبر راځه صحابي رانیخ شو نبی انت اذا ما خېټه د خدای رسول خوب کړ پیغمبر علیہ السلام هم حیران شو یلکه ما خو تپقس نه خوب کړی ویل ما په خېټه غشي راځتل ما خېټه دی خوب کړ ما خو پقاس دې نه کړو ما خېټه دی خوب کړ صحابه حیران دي لکه تاسو ته پیغمبر نه تاسو ایمان نه لرئ ولا نه وی دا به بدل اخلا وی دا خپل پیغمبر سره انتقام وی دا خو دې پیغمبر وینا چې تاسو زیاتو کې نه هغه دا بدل وایي اوس قبل سره وي ته ویل کما او پقاس نه کړی دا ټول مسلمان نه کافر ولا کېږي لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای وی راځه ته ما پخې ته غشرا اقوال راکا حواله ما راخ کې قصدا نه کړو خو چې او صحابه حیران دي چې جيبو مسلمان هم جهاد نه راغلي د پیغمبر پس نظر قربانه هم انتقام ته نه خبره وینا نه خبره انتقام اخلا حضور پاک غشوا کوي ته ما ته نه پخې ته راکاګه وینا نه خدای رسول وی ته چې ما پخې ته غشرا کو نو یې ادمه خېټه بربند و او استاخیره جدا نو هپټه نه فساد ورکړي خېټه ښکارا کړي غشي پیرا کاګه بیا صحابه کرام بل وشو او نبی رحم حیران دي حضور پاک ورته صادر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړه دی په جلا شو او ورمنډه کړو د حضور پاک خېټه کولول شو ورکړل وی عرفت هذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې استا باندې غشي راکاګم خدای مو قرار کړی دا خېټه لږه خپل کړ دا مقصد لیکن نبی علیہ السلام مبارک اخلاق تمور ثم بهترین اخلاق ثم خپل خوي صحابه کرام سره به خوش طبیعت کو ناس به وخت باندې طبیعت نه لري هم چې تم تریش طبیعت نه ناس به ورسره خوش طبیعت کوله سره غف شپه سره لګو یو ځل نبی علیہ السلام یو صحابي لا ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر علیہ السلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه سیب د اوخ په بچی سره کوم زه خو غواړم چې سفر نه پیلار شم ویولې اوخ د اوخ بچی نیسه اوخ در کوم کنه د اوخ بچی در کوم کنه دا اوس خوش طبیعتی شو یو بوډا راغی نبی علیہ السلام ته وی ما د دعا په ما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې خو جنت ته نه دي اپ جلا شو چې خدا روجي دا مونږ نه سکو چې بوډا جنت ته نه دي نه مرته جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کینو جنت ته بدی بوڑھے بنا زوانے کے بنو دے یو بل صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ دا شکل نے پھٹے لگوں دے خوشانگا نو اور خوش تباو نو پیغمبر علیہ السلام یوز اللہ کو دے ٹکڑے وخر کوئی بازار کی نبی علیہ السلام اور تشاہ تکے ناستا اور دا شانے والا پستر گلاسو نے کے خوگا تکبار سرائی دوستانہ تعلقاتی نشاہ تلاس کی دی چیز ما پیجے نکنا شاہ تینے والا پستر گلاس کے خوگا من سوک دی او خبر پہ قتل خو پیغمبر علیہ السلام استر کو خضور ورکڑے شاہتا اور تناستے او دیم ناستے او دیم جدا سوک دی خدا ہے آخر استر کو پدے رو کہ نبی علیہ السلام صحیح کر جو صحیح ہے کہ وی پہ جاندہ نظر رسول شاہتا دا پیغمبر زندہ آتا اکڑا
او دا خپل شی او پورې مګل شروع کړ. نو پیغمبر علیه السلام سوی وی دا مرایه خرصوم دا غلام سو کې اخله او مرایه نو خدای سے خوش طبیعتی کولا وی دی خرصوم ته سو کې دی پرځان قیمت خرصوم سو بیرانه والی اور ته سوی اور دې خدای رسول ګورې ما مخالفه غني کوټه به میومونه که پچا دې خلک په ما سوک سکی ته به واپس کی ما سوک نه قبلې. حضور پاک سے فرمائی وی ٹک تک خلق تا تا کوٹا ہوئی لیکنک عند اللہ لست بکاسر لیکن تا دا خدای پنیس کوٹا نہیں دا خدای پنیس دیر لوی کار انسان. تاسے خوش طبیعتی بنبی ہم صحابہ کرام سرک ہوئی خود اگا خوش طبیعتی کولا چی دروگ با پکنو دا مسلمان تزدید و دا مسلمان اگا سپک قتل با پکنو. خدای پاک حضور پاک لري خشتم مزیدار خوی ورکړو کور کې او با کور کې دنو دا کور نه با یو ځل یو کافر د نبی رسول الله مل مشو او دا کافر څخه باندې راغلی د څنګه راغلی نو پیغمبر علیه السلام ورته ته بستر وغیرہ څه د نبی رسول الله بستر بسوخو دا کجورو پوزکې په دا پام هغه کافر د شپې پاسې د نبی علیہ السلام پاغه مبارک بستر د پاسه لوی او دسماته وکړ غټ او دسماته هم په لکه یې راغلی او لا او چې تل ترته یې راشو دغه په تلوار منډه وال چې نبی علیہ السلام څنګه وروته او وی قتل نو اوس پاغه پوزکی پاغه بستر د پاسه لوی او دسماته پروت کوټه کې ګوي دي خپه شو ډېر زیات دی ګوره دا معنی بس د مېلمستیان ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نه نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه ښځې ویې دې دپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ څپۍ شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه دا غیر سپیه شروع کړ یو بیبي تم نه وای چې راشه دا سپیه په خپل لګیا شو کافر چې سامان دلار او توره یاد شو جو خو توره نه یې راشه نو بیا راغی او په دې خیال چې پیغمبر علیه السلام بنیر او تنو غلې غوندې به توره والا موزم ده چې راغی څنګه کوټې ته نه نوت ورتا شو دغه دې په پیغمبر سامنے نظر ولګي سترګې یو بل سره مخامخ او نبی علیه السلام هغه ګندګي پاکي نو قبل سره او ما توره ته ویلاس کړو ورته به نیولې و چې برابر ذکر ظالما ما دل مېلمستیا درکړه قدر مې دی او عزت مې دی او تابع پر هغه بستر باندې متیاز وکړه. حضور پاک څه فرمایي وی هغه تور دی رشوه او هغه غلواله یو او هغه ورته نه هغه تور په دې پرې خو د نبی اسلام ته نه ګوري نمټه ونی وسه برابر وی زه خو په دقه بیزته پنیت راغلم چې راته مې بیګا وکړه خدا تا ته چې ګورم استاد کارته ګورم نو تراته دروغجن سره نه ښکار دروغجن پیغمبر نه ښکاري دا خپل او دسماتی نه پاسو خپل پاک کړه او اکا وخت د پیغمبر علیه السلام پلاس کې خو پلاس کې خو د خدای پاک مسلمان فورن ایمان ورو نو خبره مې دې پورې کولرو چې څومره د حدیبیه جهاد چې نبی هم کوم د حدیبیه کوم صلح کړی دا هغه سنچي هجری و د دې قیدې مې شو 80 هجری خیرو او مکہ مکرمه په سن 8 هجری کې رمضان کې فتح شوی د دې تقریبا د 2.5 کال او فرقو نو سن 6 هجری کې د مسلمان تعداد تقریبا 1600 او مکہ مکرمه چې فتح کیږي نو 10,000 کسان خو صرف جنگ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي او هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي. علماء لیکي د نبی اسلام د مکې مکرمه 14 کال زندگی ده او د مدینه منوره د حدیبیه پورې 6 کال شو نو 6 او 14 نو په 19 کالو کې صرف 1600 کسان مسلمانېږي او په دغه وروستو 3 کال کې 1,40,000 ته تعداد رسي دا ولې وی دغه 19 کال جنگونو نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نو لیدل وروسته د مسلمانانو اخلاق لیدل نو دغه غل بلاتل بیا مسلمانې نو خدای دې مونږ کې د نبی رسول الله باندې اخلاق کور کې دنه د مسلمان بد اخلاق خلک سره جان پلار سره جان مور سره جان او عائشہ صدیقہ رضی الله